السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ د چراټ ګلونه او وایس اف خټک چینل. قدرمندو د وخت راغله ما درې خلو ته کم ځای کې چې تاسو هر کال د لوی اختر او د ورکوټ اختر میله ګورئ. قدرمندو په دې کې چې کم مونږ مخې دی وړ اختر کې आवाज وجد کړو نو ټولو ملګرو په لبیک وي چې بالکل دا غلطي چې کومه په میله کې کیږي نو هغه به مونږ د لوی اختر کې کوشش کوو چې لوی اختر کې بدانه مین مسله ده کې د ټریفیک وا د نظام چې داغه یو لار ودل تر کوزي بل مسله دا و چې په دې کې به गाड़ी راتلو او په میله کې دنه موټر سایکل او دا وړه गाड़ी د میله ډسټرب کولای وي نو داګه لپاره نن اقدام شروع دی دغه ټریکټر لګیاره لار وته ورکړ شو که څوک गाड़ी راځي نه غته یو ساید لاین بوي پاګه بازي ملي کې دنه गाड़ी موټر سایکل وغیرہ بنئ راتلو لار راکوزي د गाड़ी د ان لار بخپلوي بار او د اوټ لار بخپلي پدې موقع باندې موږ سره راغلي دي د سریخانه کوټلی کلان سو مشران کشرانونه راغلي دي د سبا خبره ته کو چې د سبا راکه راغلي دي او د سسکی نو پدې موقع باندې اول به فضل باینا انټرویو کو فضل بای دا تاسو د ټریکټر راوستل نو د سسمو کوی خیر سره نو بس ټریکټر خو لګیا بس کور دی بس لاین او کور دی په خپل لار او کوټلی خور طرف ته لکه یوین کیږي واو کیږي او ګوره لارې دغه وشوي او به دغه د کور لګیا او ساعت ته موته لاره ویر کړم یې غته او بس ابو مشمون ته ډسټرب نه وی ملي ولا بنه ډسټرب کیږي بس کور په دغه لګیا په الله په کوم صحیح او غاده که څوک چانه څوک چاندې باندې غوړي به چاندو مندو کور نه ده انا دوی لای رزو کور ده بس موږ کوو به دې بس لګایو په خپل خدمات کې کوو سبيان او تر کوجي او بجونه صحیح او تر اوسه سره لګایو ها دغه دې بس کسان ټول وسی نیوزونه ولا صحیح نو بس څوک حق قدمو چې ته دغه څه مونږه همیشه ویلاړو ملاتړي وسره او تاسو مو سره ویلاړ نه دغه چې دواړه پیوځي شو دا کارونه کیږي ډېر مننه قدرمنو د وخت زموږ سره د صالحانه ویلیج کونسل سابقا ممبر اشفاق صاحب ویلاړ د اشفاق بھائی څه خیالات مو دي څه هغه هلې ځلې مرونه کړي میلې بارکه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتو السلام علیکم مو راغلیو بلل زبدت کې میټینګ کړو ای کې مشیرانو مو دا سره کړی او مو یې من مخکې د تیر میلا چې تیر شو نو مو پای کې کتلی و چې دلته کې ټریفیک ډېر مشکلات هغه نه لولکه تنظیم یې ريستري د میلا بډوي او تنظیم یې نشته ده ناغه پر مو دا میټینګ کړو چې موږ به خیر سره د دویم یو ان اوټ پر روډوم جوړو یو خوشتا خو لوګنه او به او بل یغینه نو منځدي پوره دغه ته زی برابر ونه او لکه دغه د پوره بل چې په دې روډونو باندې سومه ګوډي دي نو اچ نه وداري کنه ټول لون دی خپل رفوزي پارکینګ لون دی کوي او یغه د پوره اوسه چې چوسپ سره مو خبره کړی هغه مو ته ملي پریز باندې دوا کسان ټریفیک ولر کوي نو عام سره وون دی موکیتا صحیح او بس مو فلای کمیټي دغه باندې میټینګ کړو او د جنرال سیکریټری مو ته ردی او نور ممبران دي خو به دا فضل بای وی چې ګنیره بس تاسو دوه کوي زی کوم لکه ایته خو دې نه میچا بس هغه کړو نو بس هم لګایو بس دلته کې دا چې دولار برابر شي خیر سره لار خو برابر شي خو د ملاکی نه چې لار ده چې په سایډ باندې جوړ شي کنه چې په مینس کې میلا کې دی بس هاي منی کول لګای دا سره جمعات کې پر هغه کوو چې کني لکه مونږ دې پر ازم وی او بل دلته کې بویا خدای کې میټي کیمپ لګي تیرا غي کوم لګیدل بالکل وړ اختر کې لګیدل او اوس بو لګي او فرست ایډ کې عاموم لکه مخکې وړي کې اوس لکه لوی مو کلو صحیح او یقیني لواله کې یو مشر ته یی چې مو طرف نه بو پکې تاسو خو بم کې دي تیرا غي کې مو پکې سہولات موجود او سره هغه چې مو طرف نه شربات په پکې کیږي کنه صحیح نو دا ټول هغه وی بس مشیران بای کې نو سپی چې چاته څه قسم ته خبره مسله جوړیږي یا څه موشوم رخصي لکه تیرا په هغه کې مو کتلی وی چې او دوه درې پکې به راکشي بیا مو خپل مولکانونو ته ولا کلو دا چې اواته کې سونه زخمیونو رولي نو لکه روسي میلا ستر شو نو هغه د پر ټول بندوباس وی او مشیران په پکې نو شهر سړی په پکې تقریبا ګینټا دوی هغه ډیپټي کوي نو بس میلا وسار ته خیر سره دغه سراس صحیح او د امیر فلای کمیټي هغه
او ان شاء الله وخت په وخت سره چې نیکسټ کله غوي نو بیا نور څه غوي نه اې پر به قدم مخکې چې مدا غل چې ان شاء الله پیاله قدم وغستای شو او ان شاء الله د سره مخه په خپل ارس خیالات و غیر روزي چې څه کول پکې مزید کول وکور دي بل اشفاق به مخکې ډیر هغه کې منډه تر لوالي د میلو کې او دا قسم خبره هم کړی دا دلته کې جولی چې کوم دي لوی خلکو د پوره کنه مو شومونه پوره ډیر شوي چې سترم په انټرټینمنت کې غاټه جولار او هغه دا هغه کو چې کنيره موږ دلته رسوخ پولیس ولا نه الاود کینا نو هغه د پوره چې لګتا سو سګه حل زلې منډه تر لیو چې هغه دلته روشي کیشته روشي او غاټه جولار روشي کنه چې هغه شنو هغه د پوره تاسو سره چې کنيره منډه تر لبه کیو نه بالکل جولابو پریدي لکه موږ مخکې خبره کوو هغه منه به ټول اجازه ته ویل خو هغه د پر موږ دا هغه کړی دی چې د سومو دکانونه دي بهر نه کسان راسي دي کې پته نه لګي د موږ رجسټریشن د پر هغه کوو چې موږ سره دا مکمل رجسټر وي کنه چې د سوق دي سوق نه دي ویریفیکیشن به کوو بل هغه نه جوړو چې سیفټي وي خبرو بار وي لکه مشمون ته پکې څه خطر نه وي نو بالکل ان شاء الله اجازه پوتا موږ به وتره خو دي صحیح او ارنګي مدد ابو سره موږ کمیټه طرف نه کوو صحیح هغه کتل منو دا اشفاق به تاسو خبرو کې دی کې مشر چې کوم دی تیرالی بای سهل زلې مو کړي مخې خو تاسو وړاخته کې ماشاءالله ډېر ښکلی هغه کو کمپین مو وچلو دا فرست ایډ او دغه سہولتونه مو کړي او افیس مو کولو کړو نو څه یې هغې باره کې مخکې لا عمل څه دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو کتونکو بس صدر صاحب چې کوم تاسو ته تفصیل بیان کړو هغه خو د ایمیلي چې کوم د ټریفیک اولې سره یې نه خبره وه بیا دې کې د فضل الله چې کوم د یو هغه لګې کړی ټریکټر هغې په باره کې خبرې وشولې نو د فرست ایډ بوکس خبره چې کوم د دې ځل موږ د خیر سره یو پرمننټ فرست ایډ بوکس دی اوس دی داسې خبرو دپاره داسې موقعو دپاره هغه کړی دی د هغې دپاره موږ سره چارو بتام کړي وه هغې موږ ته وویل چې یاره تاسې دغسې یو ځان ته فرست ایډ بوکس ځکه تیار کړې بل ځل موږ ټمپرري چا نه راغستی و نو عام شوی د خیر سره او څنګه چې په تیره میلا کې تاسو خبره وکړه نو کیمپ موږ لګولی او د هغې ریزلټ هم د موږ ټولو کتونکو کتلی و چې یاره تقریبا 80 کسونه موږ دا نه غواړو چې څوک خوش شي خو لکه داسې نه خوشګوار واقعي په داسې ماحول کې پیش کېږي نو 80 کسونو داسې خوش شوي وو د هغې ته فرست ایډ چې کوم ټریټمنټ هغه مو ته وشولو او انشاءالله موږ آینده دپاره ډېر د ځای دپاره ډېر غټ کوششونه دي او دې ځل به موږ د وړي کې اختر نه په غټه سطح باندې یو کیمپ لګو او په هغې کې موږ ته یو بل هم هغه راکړی شوی دی د خیرات خبره ده یو کس راته ویلي دي یو مشر چې تاسې پکې اوبو بجای شربات کې دی نو هغې دپاره هم هغې پنډ راستولی دی انشاءالله دې ځل به د موږ د خلکو دپاره هلته شربات هم موجود وي خیر سره یا اوبه هم موجود وي یعنې علاوه فرست ایډ چې کوم ټریټمنټ هغه موجود وي یو بل کوشش باندې هم موږ لګیا یو چې یاره ایم پی ایس اف سره دا خبره وکړو د ایلوکا ډېره غټه ده اول د موږ د اوریاخیل قوم چې کوم دی دوی ډېر غټ تعداد دی د میلې باندې ځینې ایلوه بیا د اپله ریپله ایلوکونه هم ډېر خلک راسي نو د میله که تاسو ګورئ وخت سره ډېره بړویږي لګیا ده چې څومره بړویږي نو د دې مشکلات هم زیاتېږي نو موږ د هغه دپاره 11/22 چې کوم د امبولانس دی بل ځل موږ کوشش کړی خو هغې کې څه خبره تر راغلي وي خو دې ځل موږ پوره کوشش کوو چې یاره د 11/22 والا خو مخوا دلته ویلوړ وي الله دې نه کړي الله دې نه کړي داسې نه خوشګوار واقعه پیش کېږي نو هغې کې بیا پیدا ده چې هغې سره هر یو شی موجود وي نو سیسټم هم خبرو بار وي نو انشاءالله هغې دپاره موږ کوشش لګې کړی دی بل اوس ایس ایچ او صاحب چې کوم دی روان دی جلوزې تړی ایس آی چپري آصف خان هم روان دی هغې ته موږ یو ټاسک ویل کړی دی چې یاره دلته کې داسې بریني خلک داسې روسي چې هغې سره تموچي وي هغې دپاره څه لکه لای عمل جوړ کړي مخکې دپاره نو اوس هغې سره به ملاقات کوو خیر سره هغې په باره کې به تاسې آګاه کوو نو مقصد مې د خبرو دا دی چې دا ټولې خبرې به انشاءالله دې ځل په میلې کې موږ کوشش کوو چې یاره کومې بل ځل هغه شوي وي هغه دې ځل ونه شي انشاءالله تعالی نو چې تاسې کتونکو ټولو په تعاون سره لګیا یو او انشاءالله اندام دې تاسو نه دا امید ساتو چې تاسو به خپل دی لوکې دپاره موږ سره پوره ویلوړ وي ډېر مهرباني
بس قدرمنو دا تاسو د خبرې اورېدې مشرانو کشرانو ټول د مونږ ورونه دي او د دې خټک قوم میلې لپاره چې کوم دی نو لکه ډېر کوشش شروع دی مخکې نه مشرانو دا ډېر کوشش کړی او اوس هم چې کوم دی د کشران پکې لګیا دي چې کوم دي زمونږ ممبران صاحبان دي د ټولو دا کوشش چې دا میله ډېره ښایسته شي او د پوره خټکنامه د دلته کې راشي او راځي سټایلونه پکې د لرې لرې نه راځي تاسو زما چینل باندې زړې انټرویو وګورئ نو هغې په خپله تاسو چې موږ د کم ځای نه راغلي یو نو دا ټول سیزونه د ټولو مقصد هم دا دی چې دا میله زموږ ښایسته شي او په ډېره ښکلې طریقه باندې او څه داسې نه خوشګوار واقعه پکې رانشي نو په دې وخت باندې چې کم دي نو دا ټول راغلي دي او تاسو دا وینئ کار لګیا دی السلام علیکم ټولو کتونکو ته دا بس موږ هغه فلاحي کمیټې چې کوم اواز و هغې ګونج دی چې تر کوم ځای پورې راسي او موږ خلکو استخوات خو تاسو ته اول نه اندازه شته دی چې موږ په داسې معامله کې به بیا نورو نه مخکې یوه قدم کېدو لکه دا وګورئ یو اوبو بندوبست چې تېر ځل یې موږ څنګه یو ټپکو باندې بروړې دي چې چاته چې خدای ویر کړي وي هغه بیا خپل سخاوت مظاهرې داسې کوي دلته ورته باقاعده کوه وکنستو نو چا خبره مخکې به تږی په اوبو پسې تلو او اوبه یې په تږي پسې راوستې دلته موږ داسې ټولو کوششونو ډېر حوصله افزایي کوو موږ کوشش دا دی چې که خیر وي کول تر کوله په دې کې نور امپروومنټ کېږي او دې د جدت په مخ کې سي او د خلکو ته نور سهولات میلاویږي اختر صاحب تاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته ټیم راکړو الله موږ ایجاد وکړو ډېره مننه قدرمندو د ډېر وخت نه دا یو سیسټم شروع دی او زه غواړم چې دا سیسټم ختم شي دا ګوره دا کاڼي کېښودلی شي نو په دې وخت کې خدای یو قسم ته دیوال وولو چې دا زمونږ دوکانونه دي بنیاد یې کېښودلی شو د دې کاڼو مقصد دا دی چې دا ځای ما ونیو دلته به تاسو سټال نه لګوئ ټیک ده خو بیا چې کله میله شروع شي په هغه ورځ باندې په دې کاڼو باندې دا خلک خیږي کوزیږي لکه راغورځېږي پکې نو هغه ټوله میلې خوند چې کوم دی دا خو خوړ دی نو خوړ لکه دې کې ټریکټر وال پکار دی دا د دې بځای چونه چې واچولی شي نو هغه مسیداره یي چې چونې دغه شي بس معمولي اوس نشان کېښودلی شي چې دا زموږ ځای دی بلکې دا چې دا څنګه د کمیټۍ والې خبره وکړه چې موږ به رجسټریشن کوو نو د رجسټریشن نه بعد به دلته کې بیا هغې ته خپل دوکانونه میلاویږي نو دا مسله به ختم شي خو کوشش زموږ دا چې دا ختم شي او بې ځایه ځای کاڼي کېښودلی شي لکه یو ځای کې ناسي بل ځای کې ناسي موږ ټوله ورځ سهاره تر مازدیګره پورې په یو دکاندار پسې ګرځو او هغه کې هم زموږ نه ډېر څه پاتې شي چې موږ ریکارډ کول غواړو هغه پکې ونه شي دا اوس وګوره ښه ښکلې مزدار په قطار باندې د توتان ولاړ دي او په دې سره چې د سټایل څنګه د شروع یې دغسې ولګېدو نو دا به هم لږ سور ونیسي ټول به سوري د لاندې شي دننه نور هم توتان دي او دغه سیسټمونه چې کوم دي دا د سوري د سره به دا سیسټم ډېر مزیدار شي خو چې په دغه لاین باندې شي او چې بې لاینه لګېدلي نو بیا څوک په نور باندې ولاړ او څوک په دغه باندې ولاړ نو بیا خوند نه کوي نو دا قدرمنو لګیا دی دغه مسجد دپاره ځای تیارېږي اگر چې دلته مسجد شته دی هم دغه پل په سر باندې باقاعده ستر جومات جوړ شوی دی په کار چې هلته خلک ځي بل خوا کې دلته کې ورسره دا د بره مدرسه هم شته دی د دغه څه ضرورت هم نشته دی چې کنې تاسو به دلته کې بس لمونځ کوئ دا جومات دی مدرسه ده جومات دی هر څه پکې شته اوبه هم پکې شته پکې هم پکې شته سهولتونه پکې شته دی نو په کار موږ دا چې دغلته موږ لمونځ وکړو خو بیا دې کې مشران وي داسې مشران وي چې هغه تللی نه شي د پښو د وجې نه نو هغه هم دلته کې وکړي نو دلته لاره جوړه شوه او لارې سره ورته هغه ټریکټر لګیا دی دا ورته هغه مسجد ځای جوړوي که څوک به چېرته لمونځ کوي پکې نو د لمانځه لپاره پکې هم سهولت برابرېږي قدرمنو څنګه چې تاسو واورېدو چې مونږ پکې شربت نو دا داسې واحد یو میله ده چې دلته کې فری شربت هم میلاویږي اوبه هم فری میلاویږي دغه پکې لګیا دی مخامخ بور هم پکې لګیا دی یا کمپلیټ نه دی انشاءالله نیکسټ ټایم لپاره به کمپلیټ شي زه به بس کوی دی او راډکوي که څوک ټپکې ډکي او که څوک دغه څیز کي نو هغې ته به سمنې منګري نه وي نو دا د خټک قوم یو زنده ثبوت دی چې دی زنده دل قوم دی او دغسې هغه خوښوي انټرټینمنټ دا قدرتي زموږ د مشرانو د وختونه د اختر د وړوکي اختر او د لوی اختر یوه ورځ دا انټرټینمنټ وي او دا مونږ کوشش دا چې انشاءالله دا مونږ 2 او نیکسټ ټایم 3 ورځې کوو نو به دغه قدرمنو دا خبرې وې چې تاسو واورېدې مخکې مشران نور روان دي هغې ته لږ انتظار کوو که هغې راغلو د هغې نه هم څه رایې واخلو او مونږ هم ورته خپلې مشورې ورکړو چې کومه طریقې باندې دا به ښایسته کېږي نو انشاءالله مونږ به پکې شانه به شانه ولاړ یو او خپله دو منډه به پکې کوو
او دا میله به یو داسې میله جوړو چې دا به تاریخي میله وي او تاریخ به رقم کوي انشاءالله چې تاسو څوک هم د بهر نه څوک راځئ د کلي علاقې خلک هم او د بهر نه هم ټولو ته یو ریکویسټ هم کوم او ورته نوټس هم ورکوو چې ځان سره دی اسلحه تماچا ټوپک بالکل داسې ځونه دلته منې دي او اوس به باقاعده پولیس ولاړ او چې بچا هم شک راځي د هغه تلاشي به کېږي که لیسنسداره وي او که غیر لیسنسداره وي نو باقاعده به ورته نه اخیستی شي نو د دې لپاره مخکې نه ته اطلاع در کوم چې کم از کم دا شی دلته مه راوړئ قدرمنو دا زمونږ د ایس ایچ او صاحب او د چوکۍ ایس آی صاحب راورسېدو د دې ځای معاینه کوي او ګوري انشاءالله دوی به په دې کې پوره خدمتي چې څه قسمه ناخوشګوار واقعه را نشي پکې سیکورټي حوالې سره او د ټریفک حوالې سره د اوس جایزه واخیسته او د لارې جایزه مالي انشاءالله چې دې نه بعد به ښه قدم واخیستلی شو او آینده لپاره به دغسې ښه قدمونه د پولیس کارکردګي پکې د مخکې نه د اول د اخره نه دې کې موجوده ده او هغه همیشه لپاره موږ سره پکې تعاون کړی دی او په هر یو میله کې په هر ایونټ کې موږ سره شانه به شانه ولاړ دي نه هغه داسې دی که نه سرجي چې دا لکه داسې ګاډي راځي نو دلته به کوزېږو چې هغه مخې راخي نو لاین به بیا به ولټه ټکراویږي پکې یو کا چې دې کې یو په خپل روډ باندې چې دا روډ باندې څوک غانه کې ډبل پارکینګ نه کوي قدرمندو به دا لاره جوړه شوه د اخره سره د میلې ان دپاره او د بالو سیډ ته چې کوم د میل روډ دا لاره جوړه شوه ډېره ښکلې لاره جوړه شوه اسانه لاره جوړه شوه انشاءالله د دې کې به د ټریفک نظام چې کوم دی هغه دې مخکې موږ دریو خلو کې یو ملي لخواړ کې او بس تاسو ته هم مخکې انټرویو کې وي چې سچو صاحب روان دی بس هغه راوړو هغې جایزه واخیسته انشاءالله ایمیلي پریز باندې به دلته کې ټریفک پولیس هم موجود وي او انشاءالله د ټریفک نظام به هغې کنټرول کوي چې د کوم تیره پیره هغه نو هغه انشاءالله مشکلات به بیا نه وي او بس دې سچو صاحب سره او بل هغې نه علاوه پولیس والا د ټولو ملګرو آصف خان د ټولو شکریه ده کوو هغې جایزه واخیسته انشاءالله ملي پریز به د مکمل ډیوټي کوي ټولو سره